بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب دې په بیان د سخا د نبی علیہ السلام کې چې نبی علیہ السلام ډېر یو سخی انسان و او دا حدیث د بخاری کې مرضی چې نبی صلی الله علیه وسلم با پر رمضان کې د تیزی سلینا تیز سخا کوله. کان اجود بالخير من ريح المرسله. دې باب کې مدلتا امام دارمی رحمه الله دا ذکر کوي چې باب فی سخاء النبی صلی الله علیه وسلم. باب دې بیان د سخا د نبی علیہ السلام کې. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جابر رضي الله عنه فرمى ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط. النبي عليه السلام نه د یو شی سوال نو شوی هیڅ چیرې. فقال لا. او نبی عليه السلام د چرته ویلی چې نه. نبی عليه السلام نه چې بچا سوال وکړ ضرور به څور کول. قال ابو محمد وای امام دارمی رحمه الله قال ابن عيينة سفيان بن عيينة فرمای اذا لم يكن عنده وعد کله چې بنو دا غسره وعده به ور سره نمو نبی علیہ السلام ته مسوک راغ ثبت یو تو ور کول به. حدیث سندن سید مصنف ابن ابي شيبه کې هم راغلی دی. امام بخاری ادب المفرد کې راوړی دی. امام مسلم په فضائل کې راوړی دی. 2311 نمبر حدیث. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم. أبو داود الطيالسي دا کتاب د سلور جلد کې دا امام دارمی او د امام ابو داود د استاد دی. عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حیا و نبی علیہ السلام حیاناک لا یسأل شیئا الا تعود. داغه نه بسوال نشه کېده د یو شی مگر هغه به ضرور ورکاو. نبی علیہ السلام نه چې بس سوال وشو وای هغه به ضرور ورکاو د حیا د وجه نه. د دې حدیث سند ضعیف دی. زمعه پکې راغلی دی. مشهور ضعیف راوی دی. ابو شیخ رحم الله په اخلاق النبی کې دا روایت راوړی دی په سند د عبد الله ابن عمران. همدا سند راوړی. طبرانی راوړی دی معجم الکبیر کې. هغه کتاب نه معجم الکبیر هغه برخانه نه لاندې کې دا معجم الکبیر دی. به ورپسې اوسط دی به صغیر. نو د حدیث معنی د نورو حدیثو د وجه نه صحیح کېدل شي. خدا حدیث سندن ضعیف دی. بس لنډه فیصله ده. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب يسرد عربنا قال غويل زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين. زما د نبی علیہ السلام سره د هنین په ورځ باندې غاڼه شو لکه خلک ډیری کنه او غاڼه جوړ شي. وفي رجلي نعل كثيف وزما خو کې د سیو سخته چپړه وکړه. کله بازي بوټي یا چپړه ډیره سخته سره خوږي. وي فواتئت بها. ما نبی صلی الله علیه وسلم پاغه باندې پیمال کې خو پکې خدا علی رجل رسول الله په خپل رسول الله یعنی دا خپل چپلای مې راواغستو د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې مې کې خدا. فنفحني نفحه بصوت. وی نبی صلی الله علیه وسلم نفحني نفحه په معنا څه سره راځي؟ وهل سره دلته معنا ده ضرب ضربا خفيفا یعنی زی او علما په د سپک وهل سره بصوت په چابق فیدی په د لاس لکه کله سړی روان بل په خپکی نو هغه یو ای وکی کنه سړی دغه وکی. نبی صلی الله علیه وسلم د کار وکړه او دای وقاله ویل بسم الله اوجعتنی دردمند کړم.
قال دا وی فبت لنفسي ما شپتی رکړه لنفسي لایمن خپل نفس می ملامت کو اقول ما ویل اوجات رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی علیہ السلام دردمن کا. قال دا وی فبت بلیلة ما شپتی رکړه کما یعلم الله لك الله پویږي فلما ازبانا کړه چې موږ سبا کې دا رجل یقول یصلی ول اين فلان پلان کې چیرته ده. قال دا وی قلت ما ویل هذا والله الذي كان مني بالامس نبی رسول الله چې کله پلان کې چیرته ده ما ویل جو قسم په الله دا پرونه خبره ده چې ما نبی رسول الله پوښ شو. قال دا وی فن طلبت العلم وانا متخوف زیر دلما ما چې اوس براته سوی. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول انك وتيت بنا عليك على رجل بلمس تا په مال کړي وا پخپل پیزار باندې زما خپ پرون فوجات نيزه خو کړم دردمن کړي دي. فنفعت كنفعتم بالصوت ما تواله وي په چابک باندې په قلار غونته کې فهذه سمانون ناجتن دا تیا غړي دي فخذها بیا دا واخله دا په بدله کې. حدیث سندن د دې په سند کې عبدالرحمن ابن محمد المحاربی دی او محمد ابن اسحاق دی او دا دواړه مدلسین دي. لیکن محمد ابن اسحاق هغه تصریف سما سره کړی دا ځکه مخکې مونږ ویلې عن محمد ابن اسحاق قال حدثني عبد الله نو د تصریف سما سره کړی دا دلته شبهه د تدلیس ختم شو او محاربی هغه عنعنه کړل او دلته وی عن رجل من العرب نو رجل من العرب پته نه لګی چې دا څوک دی او صحابي دی ځکه دا وی زحمت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې سره ملاوی کو صحابي او ابهام الصحابي لا يضر الحديث فكلهم عدول. صحابي ک نوم یاد نشي سباق نه کوي ځکه صحابه ټول عدول دي. وبه قال اخبرنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال إن جبريل قال جبريل من والما في الأرض أهل 10 أبيات نشت پا دی زمکا کی لس خاندانون الا قلبتهم ما اولتا میں کڑا وہ میں قتل دا ټول میں وقتل لس خاندانون میں وقتل ہوئی. فما وجدت واحدا ما مندنک یوکس اشد انفاقا چې سخت خرچه کوي لهذا المال د دې مال من رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خرچه والا سره. محدثین وایي د حدیث رجال ثقات دي سوا د نه چې دا مرسل دی. باب فی تواضع النبی صلی الله علیه وسلم باب دی بیان د عجزه د نبی علیہ السلام کې تواضع د رسول الله صلی الله علیه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال عبد الله بن ابي اوفى فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر نبی علیہ السلام بډیر ذکر کو یقل اللغو کارونه به کم کول. لغو دا بزای نه لړوګانی کول او دا بلوري کول او دا قسم کارونه وسنن سبا د لغو خو اندازه نشته. ويطيل الصلاه وقد من بك ويقصر الخطبه به مختصره کولا ولا يأنف ولا يستنكف. نبی رسول الله با تکبر به نه کو ځان به لوی نه غاڼه. ومن يستنكف قران کې راځي ومن يستكبر ولا يستنكف ان يمشي مع الارمله چې د کندو سره وان شي ول مسکین او د مسکین سره ويقضي لهما حاجتهما پوره کی اغله حاجت یعنی پدې نه شرمېده چې کونډ یتیم حاجت پوره کی تبو پوره کو بیا ولا. دا روایت سندن ضعیف دی. محمد ابن حمید پکې دی نو دا ضعیف دی لیکن تفرد نه دی کړی ښه د متابعه چې د محمد ابن عبدالعزیز ابن غزوان په نسائی کې کړل. نو د دې وجنا علماء د دې سند صحیح کړی دی او دا د حدیثو په ډیرو کتابونو کې دا
نور کې هم راغلی څرنګه چې امام دارمي راوړی نور هم راوړی. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.